آیا تر اوسه مو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د پټنځای په تړاو معلومات درلودل؟ د حزب اسلامي مشر حکمتیار وایي دی کلونه د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې اوسېدلی او ادعا کوي چې څو ځله پرې بهرنیو ځواکونو چاپې وهلې، خو دی د ده په نیولو کې پاتې راغلی دی. ورته مهال هغه کسانو چې د حکمتیار ساتنه او پالنه کوله وایي حکمتیار به هڅه کوله چې په یو ځای کې پاتې نشي او د شپې لخوا به یې څو ځایونه بدلول. زموږ خبریال عبدالحق قمري د کونړ شیګل ولسوالۍ ته تللی او دا راپور یې چمتو کړی دی. د کونړ مرکز اسداباد څخه شاوخوا 40 کیلومتره لرې ځو او شیګل ولسوالۍ ته رسیږو. د حزب اسلامي مشر حکمتیار وایي افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو راتګ پر مهال کله چې له ایران څخه افغانستان ته راغی له تیږو څخه جوړ شوي په دغه کور کې اوسېده او د یو پټنځای په توګه یې ورڅخه کار اخیسته. کله چې بهرني ځواکونه افغانستان ته راغلل په هغه وخت کې حکمتیار د امریکایانو په تور لیست کې و او دوی هڅه کوله چې حکمتیار ژوندی ونیسي. دا د کونړ د شیګل ولسوالۍ د ډیرې کلی دی. دا هغه کور دی چې دلته به حکمتیار په هغه وخت کې دلته پناه اخیستله او دلته به اوسېده تر څو د خارجیانو له سترګو باندې پناه وي. سټلایټ ټلیفون د چا سره خبرې کوو برید وشو راکټ دلته لاندې ولګېد د جومات خواته له دې ځای نه تقریبا شپېته اویا متره فاصله راکټ دلته ولګېد. ما ګمان وکړو طیاره مې لیدله ډرون طیاره ګمان مو دا و چې دا راکټ نه لري یوازې مخابراتي کار کولی شي خو اشتباه مو کړې راکټ د هغه له لوري نه پاش ګمان کوم چې دا کروز نظام لري. د حکمتیار په وینا له ایران څخه د راتلو را په دې خوا یوازې په افغانستان کې پاتې شوی دی چې د کونړ شیګل او شاوخوا ولسوالیو کې د غرونو په غارونو کې او کله هم په داسې کورونو کې پټنځایونه درلودل. دی زیاتوي بهرنیو ځواکونو نه یوازې په دغه کلي چاپې وهلي بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د ده د نیولو لپاره عملیات کړي دي. د امریکایان زابل کې ګرځېدلي کورونه تلاشي کړي، هرات کې ګرځېدلي کورونه تلاشي کړي، افریقا ګردیز کې ګرځېدلي کورونه تلاشي کړي، والیانو کورونه تلاشي کړي، کابل کې ګرځېدلي د افغان کې ګرځېدلي کورونه جالات بختیار کې ګرځېدلي. او بیا کلن وزیر محمد چې د دې سیمې اوسیدونکی دی او تیرو وختونو کې د حکمتیار سره یو ځای پاتې شوی او د ده ساتنه یې کړې ده. دی زموږ ته هغه ځایونه راښیي چې د حزب اسلامي مشر حکمتیار پکې پناه اخیستې وه خو دی وایي د ګواښونو له امله حکمتیار په یو ځای کې نه پاتې کېدو. نور داسې په غره کې بله سمران ورته وایي هلته یې په تیارې کته کړلې په هغه ځای کې دی نه و. هلته یې کوشش وکړه د خلکو مالونه خراب شي د خلکو باغو کې مالونه او باغانې تړلې وې د ټولې کمرونه ولیدې جازونه یې راکته کړل. جازونه کېناست یو جاز ته ولیدو نو پېښه کې یو جاز ته ولیدو چې هغه هلته خراب شو بیا بېوسې وکړلې 2 ورځې هلته تېرې کړې. بیا اخر دا و چې ماشین نه راوړه دغه هلیکاپټر نه وزر یې کټ کړې. موږ به دا لیده د سملام او مقصد دغه غرونو کې به اوسېده په دغه اوچتو غرونو کې دی به موږ سره په دې غرونو کې سکونت کوو ډېر سخت او د غیر سره په دې غرونو کې تېرې کړې د غلچیانو کې اوسېده په دغه شینګس په سیمه کې او په دې سیمو کې موږ سره ډېر وخت تېر کړی دی او وروسته بیا څه وخت کې چې ډېر فشار پرې راغی د سیمې نه بلې سیمې ته لاړه نو هغه وخت نه دا یو مجاهد و په دې سیمه کې ژوند کاوه او دلته موږ سره ډېر وخت تېر کړی دی په دې غرونو او دغو کې. د کونړ شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتره د حزب اسلامي پلویان دي چې د دې ګوندمشر مخې ته زیات شمېر د ده پلویان د شنو بیرغونو او سپکو او درنو وسلو سره راوتلي دي خو حکمتیار نیوکه کوي چې حکومت د ده وسلوال تر اوسه په امنیتي لیکو کې نه دي ځای پر ځای کړي. په وروستي ځل چې کله په حکمتیار باندې ډرون برید کیږي دا هغه مشخصه هغه سیمه ده چې زما شاته تاسو وینئ چې د دې سیمې د اوسیدونکو په وینا باندې چې په حکمتیار باندې په دغه سیمه کې دلته چې دی دلته اوسېده په 2 مترۍ کې دلته ډرون برید ترسره شه خو په دغه برید کې دته کوم زیان وانه وخته.